تور دی څرنګه په سپین باندې بدل کړو د ما شک ته په یقین باندې بدل کړو او دومره پوه شمه جانانه چې نادان یې ګړوبی دې په ګبین باندې بدل کړو د دو شیرینو سره اسرار صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو خپل کلام پیش کړي. اسرار صاحب. باور صاحب یوه کتادو جاوید صاحب وی چې آسې د مودي غوندې غورې کوي آسې د مودي غوندې غورې کوي رقیب چې ما وویني سرې کوي آسې د مودي غوندې غورې کوي رقیب چې ما وویني سرې کوي اسرار بیخي ورباندې بریک نه نیسم اسرار بیخي ورباندې بریک نه نیسم رقیب همیش داسې خبرې کوي او څو شعرونه دي چې هغه سړي غوندې سړی مې چې ته ونه لیده ګوهر صاحب هغه سړي غوندې سړی مې چې ته ونه لیده د خپل زړګي غوندې زړګی مې چې ته ونه لیده هغه سړي غوندې سړی مې چې ته ونه لیده د خپل زړګي غوندې زړګی مې چې ته ونه لیده اوس په ما تېر ده خو یو وخت چې په ما سپرلی و اوس په ما تېر ده خو یو وخت چې په ما سپرلی و هغه سپرلي غوندې سپرلی مې چې ته ونه لیده هغه سپرلي غوندې اوس په ما تېر ده خو یو وخت چې په ما سپرلی و اوس په ما تېر ده خو یو وخت چې په ما سپرلی و هغه سپرلي غوندې سپرلی مې چې ته ونه لیده ما تېره کړو په مینه کې یو ګفت ملګرو ما تېره کړو په مینه کې یو ګفت ملګرو هغه غمي غوندې غمی مې چې ته ونه لیده ما تېره کړو په مینه کې یو ګفت ملګرو هغه غمي غوندې غمی مې چې ته ونه لیدل زما په یوې خندا یې ټوله زندګي قربان کړه زما په یوې خندا یې ټوله زندګي قربان کړه اسرار صوفي غوندې لیونی مې چې ته ونه لیدل دا یو غزل بوبل وی ګوهر صاحب وی چې سخته ریز وي چې یار کلی نه روان شي سخته ریز وي چې یار کلی نه روان شي د بدن هره ذره مې په ارمون شي او هغه ګپې شپې کله چې په زړه کا هغه ګپې شپې کله چې په زړه کا خاموشي شي خاموشۍ نه مې بان ژبون شي هغه ګپې شپې کله چې په زړه کا خاموشي شي خاموشۍ نه مې بان ژبون شي او چې یو یار د بله یاره رخصت اخلي چې یو یار د بله یاره رخصت اخلي څومره خوان وکړي چې ټیم کې بارون شي چې یو یار د بله یاره رخصت اخلي څومره خوان وکړي چې ټیم کې بارون شي او مړې مړې اوښکې مې په مخ شي را روانې مړې مړې اوښکې مو په مخ شي را روانې چې را یاد راته د یاد د خولې فرمون شي او د غم وخت کې اسرار صوفي په زړه شي د غم وخت کې اسرار صوفي په زړه شي د چکر ټیم کې نور خلک یارون شي واسلام